دا دومره ښایسته نظام چې د دنیا روان دی دلیل دی په دې باندې چې اله یو دی نظام چلونکی یو دی الله وایي مشرکانو تاسو څه وایئ چې د الله سره نور معبودان هم شریک دي نو که چېرته د الله اوس عقلي خبره ده که چېرته د الله سره بل اله شریک وي نو د دې دنیا دا نظام به ټول دړې وړې شوی وي دا اوس عقلي خبره ده ولې ځکه چې یو به وي زه شپه راولم بل به څه زه ورځ ایو به وي چې زه مړ کوم بل وي زه نه مړ کوم ایو به وي چې زه بیمار وم هغه وي نه زه د روغ صحت ورکوم ایو به وي زه غریب کوم بل وي نه زه مالداره کوم نظام چلېدو نه چې د عقلي دلیل دی او څومره ښایسته دلیل دی دا دومره ښایسته نظام چې د دنیا روان دی دلیل دی په دې باندې چې اله یو دی نظام چلونکی یو دی هغه سره څوک شریک نشته او که شریک وی په دې نظام چلولو کې والعیاذ بالله د الله سره الله پاک تر دی نه که چېرته د الله سره شریکان وی په دې کې نو بیا دا نظام داسې نه چلېدو څنګه ولله المثل الاعلى الله خو اوچت مثال له غاسې د وضاحت دپاره دا خبره دنیا کې چې کله یو درې پارټنران یو تجارت کوي او درې ونه شریک دي دې تجارت خو نه په نسبت د هغه تجارت چې یو سړی کوي کم یو برابري ډېر د چې یوې کوي کیدای شي لږي خو د دوی نه به په نظم او ضبط کې به دوی نه برابري دوی کې به څه وي یو به دا وایي چې یاره زه نوی دوکان کولاوم په دې فلانې علاقه کې هغوی نه هلته نه بل ځای کې کولاوم اختلاف یې جوړ شو یو وایي چې دا سړی چې کوم دی دې ځلې د کاروبار نه وباسم دا غل دی بل ما پکې غلا نه دی ته څنګه وباسي او بیا په منځ کې اختلافات تا زما حصه والې هغوی نه تا والې تا راشي جرګې له او راشي مولیانو له او راشي شریعت له که چې دوی شریک دي دا مسلې راځي رب العالمین سره څوک شریک نشتی په دې نظام چلولو کې ښه یو بل دلیل والا عقلي دلیل الله ذکر کړی قل لو كان معه آلهة كما يقولون ای پیغمبر ووایه که چېرته د الله سره نور آلهه شریک وی لکه څنګه چې دوی وی اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا نو بیا به هغوی لازم د عرش والا طرف ته لار لټولی یعنې د الله طرف ته به یې لار لټولی څنګه یعنې په الله باندې به ځان زورور کولی چې موږ غلبه حاصل کړي که چېرته د الله سره شریک وي نو چې الله یوازې دی او څوک پې زورور نشي کېدی او څوک به غالبه کېدی نشي نو پوه شي چې الله سره څوک شریک نشته هسې دا ما لکه عقلي دلایل یو دوه داسې نور هم شته نو ذکر مې کړو چې الله هم د دلایلو په باب کې کله نه کله عقلي دلایل ذکر کوي نو کله به شبهې جواب په کومې طریقې سره کوي په عقلي طریقې سره به کوي دا به راشي انشاءالله تاسو به واورئ باذن الله